السلام علیکم ملګرو د دې وکړه چې ښه او جوړ به وای ملګرو زمونږ نننی ټاپک چې دا هغه د ډیرو ملګرو په غوښتنه یا د ډیرو ملګرو په ریکویسټ زمونږ نننی ټاپک چې دا هغه د امازون سیلر اکاونټ ډیشبورډ په باره کې ده چې مونږ به د امازون سیلر اکاونټ ډیشبورډ چې دا هغه به څنګه مونږ استعمالوو او هغه کې کوم مهم سامان چې دی هغه به مونږ تاسو ته ښایو چې هغه به مونږ څنګه استعمالوو دلته تاسو کتلی شئ د امازون سیلر ډیشبورډ چې د هغه کې په تاسو دلته کتلی شئ چې په رقم ته دلته تاسو اپشن یې کتلی شئ د امازون سیلر اکاونټ په ډیشبورډ کې نو دلته به تاسو دا فکر او سوچ کوئ چې دا به مونږ څنګه استعمالوو نو اول لنډ راځو تاسو دلته کتلی شئ د یور اکاونټ هیز بین ډیکټیویټډ دې باره کې لږ تاسو ته زه معلومات درکوم چې تاسو بل وخت دپاره ډېر احتیاط وکئ دلته تاسو کتلی شئ دا زمونږ د یو ملګري اکاونټ ده چې ډیاکټیویټ شوی ده یا سسپینډ شوی ده نو کله چې تا اکاونټ ډیاکټیویټ شي نو تا بیا لیسټینګ ته سامان نشي خرڅولی او ستا چې کومې پیسې دي هغه هم ټولې بندې وي د امازون سره هغه تا ته پیسې نه درکوي څو پورې چې تا اکاونټ اکټیویټ شوی نه وي نو زما یو نصیحت دا دی تاسو ته چې کله هم تاسو امازون ته نوی راشئ نوی امازون سټارټ کئ نو تاسو دړ لیسټینګ مه شروع کوئ زما مطلب دا چې تاسو لیسټینګ مه کوئ دومره زر لیسټینګ کوئ خو ډېر په احتیاط سره یې کوئ داسې نه چې تاسو بس امازون اکاونټ خلاص کئ او لاړ شئ مارکیټ ته بس پروډکټ سکین کوئ او لیسټ کوئ دا ډېره غلطه خبره ده تاسو به ډېر ټیک ټوکر کتلی وي امازون په باره کې چې تاسو ته وایي چې بس پیسې ګټل ارسانه کار ده بس تاسو لاړ شئ مارکیټ ته او پروډکټ سکین کئ او لیسټ کئ بس نه داسې نه ده تاسو به پروډکټ ګورئ چې دا ګیټډ ده انګیټډ پروډکټ ده دا برینډ ده نه ده برینډ پروډکټ دا به ټول اول نه تاسو ګورئ داسې نه چې بس تاسو لاړ شئ مارکیټ ته او پروډکټ لیسټ کوئ نو ستاسو اکاونټ به باید ډیکټیویټ شوی وي نو تاسو باید دې سره ډېر پام وکئ نو دا اکاونټ چې کله تاسو ډیکټیویټ شي دا به ډېره په مشکله سره اکټیویټ کیږي نو دا اکاونټ به مونږ انشاءالله دا اکاونټ به مونږ اکټیویټ کوو نو دې باره کې به هم بیا زه تاسو ته به ویډیو جوړوم چې دا به مونږ څنګه اکټیویټ کوو خو زما یو نصیحت چې تاسو ته هغه باید تاسو په غور سره واورئ او هغې سره باید تاسو ډېر احتیاط او پاملرنه وکئ تاسو د برینډډ د ګیټډ پروډکټ سره باید ډېر احتیاط وکئ داسې نه چې بس تاسو لیسټینګ شروع کئ او دړ لیسټینګ کوئ به تاسو اکاونټ سسپینډ وي امازون هیڅ کله هم سیلر ته ډېر څه ورته وایي چې عزت نه ورکوي بایر ته ډېر دی عزت ورکوي پاملرنه د بایر ته ډېر کوي ځکه بایر چې دی نه سامان اخلي او سیلر چې کوم ده سیلر نو هغې اکاونټ دی زر سسپینډ کوي نو د بل وخت دپاره باید تاسو د اکاونټ سره ډېر پام وکئ که چېرته تاسو نوی سیلر وای نو د لیسټینګ سره باید تاسو ډېر پام وکئ ډېر احتیاط وکئ تاسو باید اول ځل چې کوم تاسو لیسټینګ کوئ باید په جنري کې لیسټینګ وکئ برینډډ ته هیڅ کلم خواته مه ورځئ برینډډ پروډکټ څخه ځکه چې کله تاسو برینډ پروډکټ لیسټ کئ او د برینډ چې کوم اونر وي کوم چې د برینډ او څه ورته چې اصلي مسؤل وي چې هغه ستا باندې یو کمپلین یا شکایت وکړي نو ستا اکاونټ به سملاسي ډیکټیویټ یا سسپینډ شي نو دې سره باید تاسو ډېره پاملرنه وکئ خو راځو مونږ خپل ټاپک ته چې مونږ به څنګه د امازون سیلر اکاونټ ډیشبورډ استعمالوو دلته تاسو کتلی شئ کیټالوګ انوینټري پرایزینګ دلته ډېر شیان دي خو مونږ ځو اول کیټالوګ ته او کیټالوګ کې مونږ به تاسو ته دا ویډیو کې مهم سامان ښیو دلته په ډېر شیان به تاسو کتلی شئ خو دا ټول مونږ تاسو ته نه ښیو ځکه چې دا کې ډېر سامان چې دی هغه ډېر نه استعمالیږي مونږ به ویډیو کې تاسو ته هغه شیان ښیو چې هغه نن سبا ډېر استعمالیږي چې هغې نه بغیر مونږ تاسې د امازون سیلر اکاونټ نشو چلولی مثال زه تاسو ته اوس ښیم کیټالوګ اوس وګوره کیټالوګ کې چې کوم دا وګوره دلته 15 شپږ اپشنې دي خو اول چې کوم دا ایډ پروډکټس اوس تاسو به چې د ایډ پروډکټس څه ته وایي ایډ پروډکټس دا باندې چې کله کلیک وکړې مثال ته غواړې چې یو پروډکټ ایډ کې خپل یا پروډکټ لیسټ کې په امازون باندې نو هغه ته دلته نه لیسټ کولی شئ لاړ به شئ کیټالوګ ته او ایډ پروډکټس باندې به کلیک وکړې دا وګوره کله مې چې ایډ پروډکټ باندې کلیک وکړو دلته مو ته ولیکل چې فایند یور پروډکټس ان امازونز کیټالوګ
چې ته خپل پروډکټ دلته پیدا کړه. نو زه اوس ځم د امازون چې کوم ده هغه بایر اکاونټ هلته ځم. هلته ضرورت هم هغه نشته، ضرورت دلته هم ته سرچ کولی شي. مثال دلته زه یو پروډکټ سرچ کوم چې هغه ده مثال کوم یو شی ده اوس تاسو ته وښیم. مثال د ماوس، دلته اوس ماوس ده، دلته اوس سرچ کیږي نه ځکه چې دا اکاونټ ډي اکټیویټ ده. نو کله هم چې تاسو دلته اوس زمونږ چې کوم پروډکټ سرچ کړو هغه دلته نه راښایي ځکه چې دا اکاونټ چې کوم ده دا ډي اکټیویټ ده. نو کله هم چې تاسو غواړئ پروډکټ لیست کړئ نو دلته نه تاسو پروډکټ لیست کولی شئ. دلته یا تاسو ایسین چې کوم ده دلته سرچ کړئ، تاسو ته به دلته پروډکټ راوړئ او هغه پروډکټ به تاسو لیست کړئ. نو دلته تاسو پروډکټ لیست کولی شئ په دې باندې ایډ پروډکټس که غواړئ چې تاسو پروډکټ لیست کړئ. ډېر ډیپ مونږ نه کیږو ځکه دینه بعد چې کوم ده هغه ویډیو به ډېره اوږدېږي. مونږ به تاسو ته خالي دي امازون ډیشبورډ چې ده هغه تاسو ته ښیو چې هغه کې څه څه سامان کې دي. نو خدای دې وکړي چې ته په اول چې کوم ایډ پروډکټس دا باندې پوه شوي وه چې دا کې مونږ څه کوو. نو ایډ پروډکټس کې به مونږ څه کوو چې کله مونږ غواړو چې یو پروډکټ لیست کړو نو مونږ به چېرته ځو، دلته به ځو کیټالوګ ته، بیا ایډ پروډکټس، او دلته به مونږ خپل پروډکټ سرچ کړو او لیست به یې کړو. نو که تاسو غواړئ چې د لیست مونږ پروډکټ څنګه لیست کوو هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده مکمله چې مونږ پروډکټ څنګه لیست کوو. که ویډیو مو تر اوسه نه یې کتلې نو زمونږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته تاسو کتلی شئ، یا به زه کومه ویډیو چې ده هغه به ډسکرپشن کې تاسو ته لینک درکړم، هغه لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به ویډیو میلاو شي. نو لیسټینګ باندې ما تقریبا 2-3 ویډیوګانې جوړې کړې دي چې مونږ به لیسټینګ څنګه کوو، نو هغه تاسو کتلی شئ بیا. نو اوس مونږ ځو چې کوم ده هغه د امازون دلته اوس دته ضرورت نشته. دلته دا وګوره کمپلیټ یور ډرافټس، دا مطلب چې کوم لیسټینګ ته پرېښولی وي. مطلب اوس ما دلته یو لیسټینګ شروع کړی ده هغه ما په منځ کې پرېښو، لیسټینګ مې پوره نه کو. نو بیا به څه کوم، نو بیا به ځم دلته د کمپلیټ یور ډرافټ دا باندې به کلیک کوم او زه به خپل لیسټینګ پوره کوم. نو دا و دویم، دلته دا وګوره دا هسې دومره نه استعمالیږي، مهم سامان به زه تاسو ته ښیم. او دویم چې کوم د انوینټري دا ډېر مهم ده انوینټري. نو اوس دلته تاسو وګوره مینیج اول انوینټري، او مثال که تا لیسټینګ اول نه کړی وي، تا پروډکټ لیست کړی وي او غواړئ چې خپل پروډکټ وګورئ چې ما کوم پروډکټ لیست کړی دي او څومره پرایز مې ورکړی ده، هغه به ته چېرته ګورې، هغه به ته دلته ګورې مینیج اول انوینټري. نو هغه پروډکټ به ته چېرته ګورې. مثال ما 50 یا 60 یا 80 پروډکټ لیست کړي دي او زه غواړم چې زه خپل پروډکټ وګورم چې زما پروډکټ کوم ځای کې دي. نو دلته به لاړ شئ انوینټري باندې کلیک وکړئ او مینیج اول انوینټري باندې به کلیک وکړئ. دلته چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره تا ته مکمل معلومات راړوي. دا وګوره دا پروډکټ دا دومره پیسز اویلیبل دي او دومره پرایز ده، دلته مکمل معلومات به تا ته د پروډکټ وښیي. نو کله هم چې غواړئ چې ستا پروډکټ خپل پروډکټ لیسټینګ وګورئ نو مینیج اول انوینټري باندې به کلیک وکړئ. نو دا وه دویم. او که بل غواړئ چې ته وګورئ چې ستا اف بی ای چې کوم اپوینټمنټ ده، ستا وګوره مینیج اف بی ای اپوینټمنټس. که تا د اف بی ای پوره یو اپوینټمنټ راخیستی وي، مثال تا سره پروډکټ اخیستی دی او ته غواړئ چې د امازون ویر هاوس ته یې ولېږې او ای دپاره تو اپوینټمنټ راخیستی ده، نو هغه اپوینټمنټ به ته چېرته چیک کوې، دلته به چیک کوې مینیج اف بی ای اپوینټمنټس. نو که غواړئ چې امازون ته څنګه خپل پروډکټ ولېږئ نو هغې باندې ما هم ویډیو جوړه کړې ده، تاسو زما په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ. نو هلته ما هغې باره کې هم ویډیو جوړه کړې ده او لاندې ما به ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک درکړی وي، تاسو هلته هم کتلی شئ. نو دریم چې کوم ده هغه تاسو کتلی شئ مینیج اف بی ای انوینټري. اوس مینیج اول انوینټري او مینیج اف بی ای انوینټري کې څه فرق ده؟ مینیج اول انوینټري چې کوم ده دا کې تاسو ته مکمل د اف بی ای دواړه پروډکټ چې کوم دی دواړه تاسو ته ښیي، او خالي مینیج اف بی ای انوینټري کومه ده دا کې به تاسو ته خالي د اف بی ای پروډکټس ښیي چې کوم پروډکټ ته د امازون ویر هاوس ته لیږلي دي. مثال ته ماوس او یا داسې بلینکټ چې کوم کمبلې دي دا ته امازون ویر هاوس ته لیږلي دي. نو
هغه پروډکټ به ته چېرته ګورې د هغه منیج اف بی آی انوینټري کې به یې ګورې. او دلته چې کوم دی منیج اف بی آی شپمنټس، دلته چې که غواړې ته د امازون ویر هاوس ته سامان ولیږې او شپمنټ چې کوم دا ستا شپمنټ برابروي نو هغه به چېرته برابروي، هغه به ته دلته برابروي. نو ډېر ډیپ نه پکې ځم، ډېر ژور نه پکې ځم ځکه چې بیا ویډیو ډېره اوږدېږي، چې هر یو تاسو ته زه ډېر ژور وښیم نو بیا ویډیو ډېره اوږدېږي. نو خالي زه تاسو ته څه کوم، خالي تاسو ته یې زه سمري، نو زه خالي تاسو ته سمري یا لنډون ښیم. نو دا وه زمونږ دویم چې کوم د انوینټري دا هم تاسو ته وښیلو. او دریم چې کوم دا زمونږ پرایزینګ ده. اوس پرایزینګ هیلث او بل چې کوم د پرایزینګ. اوس پرایزینګ هیلث پرایزینګ هیلث څه ته وایي، دلته ته د خپل چې کوم پرایزینګ د پروډکټ ته ورکړی ده هغې ته هیلث کتلی شي چې زما پروډکټ چې کوم هیلث ده د پرایزینګ هیلث هغه په کوم ځای کې ده. اوس زه باندې کلیک کوم، دلته نه ښیي ځکه چې زموږ اکاونټ ده دا ډیکټیویټ ده. نو دلته که ستا پرایزینګ هیلث چې تا پرایس چې کوم ده دا کې څه مشکلات وي دلته به تاسو ته مکمل معلومات دلته ښایي. او دویم چې کوم د مینیج پرایزینګ، دلته به ته خپل د ستا چې کوم پروډکټ لیست کړی دی هغې پرایزینګ دلته ته چینج کولی هم شي. که غواړې چې مثال ته پروډکټ ته کوم پرایز ورکړی وي نو هغه پرایز ته بدلولی شي. دلته اوس وګوره مثال دا پروډکټ دی، دې پرایز زه غواړم چې چینج کړم نو دلته زه چینج کولی شم ټول پروډکټ پرایزینګ. نو دا وه د پرایزینګ. او اټومیټ پرایزینګ دا دومره ضروري نه ده، چې کوم ضروري سامان د نن سبا کې ډېر استعمالیږي هغه یو باره کې به زه تاسو ته دا سامان ښایم. او څلورم چې کوم د اوډرس دا خورا ډېر مهم ده. ډېر په امازون کې کوم کوم ټیپس ډېر مهم دي، یو ایډ پروډکټس دا ډېر مهم ده. نو د امازون سیل ډیشبورډ کې چې کوم مهم دی هغه کوم دی، ډېر مهم چې کوم دی هغه د کیټالوګ کې تاسو کتل ایډ پروډکټ دا ډېر مهم ده. او دویم چې کوم د مینیج اول انوینټري دا ډېر مهم ده، دا ډېر استعمالیږي. او بل چې کوم د اوډرس مینیج اوډرس دا ډېر استعمالیږي. په امازون سیل ډیشبورډ کې دا هغه 4-5 شیان ډېر استعمالیږي. او بل چې کوم د کمپین مینیجر دا هم ډېر استعمالیږي، دا ډېر زیات استعمالیږي. نو که ته په امازون کې کار کوې نو دغه سامان باید ته ډېر اول نه زده کړی وي، نو دې په باره کې ته باید څه ډاوټ ونه لرې. نو که څه ډاوټ هم لرې نو دا ویډیو بار وګوره، انشاءالله ستا چې کوم ډاوټس دي ستا کومې کوېسچنې دي دا به ټول صفه شي. نو اوس راځو اوډرس ته. اوډرس کې تاسو کتلی شي مینیج اوډرس. مینیج اوډرس کې به څه وي، مینیج اوډر کې ته که تا ته اوډر راغلی وي نو ته به چېرته اوډر ګورې، دلته به یې ګورې. مثال ته یو اوډر راغلی هغه به چېرته ګورې، دلته به یې ګورې مینیج اوډرس. مینیج اوډر باندې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره یو آپشن پینډینګ ده، بل انشپډ ده، بل کینسل ده، بل شپ ده. دلته که تا ته اوډر راغلی وي او ستا اوډر نه وي کتلی نو دلته به ته خپل اوډر ګورې. او که تا ته اوډر راغلی وي او کینسل شوی وي هغه اوډر به دلته وي. او که ستا اوډر اولریډي شپ کړی وي کسټمر ته د رسولی اوډر هغه به چېرته ګورې، هغه به دلته ګورې شپډ باندې. دا وګوره دا کینسل ده، دا انشپ ده، دا پینډینګ ده. نو دا وه زمونږ د مینیج اوډرس په باره کې. نو که څه غواړې چې د ستا اوډر په باره کې مکمل معلومات وي نو هغه ته ټول دلته کتلی شي. دلته اوس وګوره ته که غواړې چې خپل اوډرونه وګورې دلته اوس ته ګوره اول ډیټس ته هم راولی شي. شپ بای ټوډے چې زه نن کوم اوډر شپ کوم هغه باندې هم ته کلیک کولی شي. نو هغه ټول دلته ته سلیکټ کولی شي. او دلته هم سلیکټ کولی شي رینج چې ستا اوډر چې کوم دی د 365 مطلب د مکمل کال اوډرونه غواړي چې دلته تا ته شو کړي، ته وښیي، یا غواړي چې تا ته د 3 ورځې اوډرونه دلته وښیي هغه ټول دلته ته څخولی شي. دلته تا ته دا اوپشنې درکوي. نو که ته په دا باندې کلیک وکړې 365 ډیز باندې نو 365 ډیز مطلب مکمل کال، د مکمل کال اوډرونه چې کوم دي دلته به تا ته مکمل کال اوډرونه وښیي.
نو نو دا وا زمونږ د مینیج اورډرز. نو دویم چې کوم ده هغه دا دلته خو نور څه نشته کې مینیج اورډرز کې، ځکه چې دا ډېر مهم ده. نو دا باید تاسو زده کړئ. نو او بل چې کوم ده اډورټایزینګ اډورټایزینګ یا پی پی سی کمپین، پے پر کلیک کمپین. تاسو به یوټیوب کې ډېر کتلی وي چې یا ټیک ټاک کې چې پی پی سی خلک تا ته وایي چې پی پی سی ډېر ضروري ده په امازون باندې. نو کله هم چې ته غواړې چې پی پی سی یا اډورټایزینګ په خپل پروډکټس باندې وکړې، نو هغه به ته چېرته کوې؟ هغه به ته دلته کوې اډورټایزینګ باندې. د امازون چې کوم اډورټایزینګ ده هغه ده پی پی سی، پے پر کلیک. نو دا ډېر صحیح سیسټم دی د امازون. دا د نورو د یوټیوب یا د نورو ټیک ټاک په شان دی نه ده چې تا نه بس فضول پیسې وایي. دلته چې کله کسټمر ستا په order باندې کلیک وکړي او order ستا نه وکړي، نو اینه بعد به امازون ستا نه د اډورټایزینګ پیسې کټ کوي. پے پر کلیک دا مطلب چې امازون به هله تا نه پیسې کټ کوي. کله چې کسټمر راشي ستا پروډکټ باندې کلیک وکړي، نو هله به ستا نه امازون پیسې کټ کوي. نو چې تر څو پورې کسټمر کلیک نه یې پکړی ستا په پروډکټ باندې، تر هغو پورې به ستا نه امازون پیسې نه کټ کوي. نو دا ډېر صحیح سیسټم ده. نو که غواړې چې ستا چې کوم پروډکټ ده هغه باندې اډورټایزینګ مه کوې، هغه به دلته کوې کمپین منیجر باندې، دلته به یې کوې. نو دلته به ته اډورټایزینګ کوې مکمل. نو انشاءالله دې باره باندې زه به بیا یو ویډیو جوړوم په ډیټیل سره چې موږ به اډورټایزینګ څنګه کوو، پی پی سی به څنګه کوو، ځکه چې دلته اوس زه تاسو ته اډورټایزینګ ښیم نو بیا ویډیو ډېره اوږدېږي. نو دلته زه خالي تاسو ته ما یو ډیشبورډ ښیلی شي، دلته تاسو خپل پی پی سی کولی شئ. او بل چې کوم ده هغه زمونږ ریپورټس ده، ریپورټس. نو دا کې چې کوم ده د پیمنټ ډېر مهم ده. نو اوس که غواړې چې ستا پیمنټ چې کوم ده هغه وګورې چې څومره پیمنټ ده او ما ته پیمنټ کله کېږي، ما ته پیسې کله راځي، په کوم تاریخ باندې به راځي، او زما څومره پیسې دي په امازون کې، نو هغه به چېرته ګورې؟ هغه به ته دلته ګورې ریپورټس کې. ریپورټس کې بیا پیمنټ، نو پیمنټ باندې کلیک وکړه. دلته به ته وګورې اوس دلته اوس تا ته شو ښیي چې ټوټل بیلنس ستا سره څومره دي. دلته اوس 79 دي. او فنډز اویلیبل مطلب امازون به تا ته څومره پیسې لګي 0 ځکه چې زما اکاونټ زما نه دا اکاونټ چې کوم ده دا ډیاکټیویټ ده. او دلته اوس لاندې چې کله مونږ راشو دلته اوس وګوره، دلته به تا ته ښایي چې your next scheduled transfer initiate date is 25/9 مطلب ستا چې کوم بل تاریخ ده د پیسو لګلو چې مونږ به تا ته پیسې لګو هغه ده د انمي میاشتې 25 تاریخ. نو دلته تا ته مکمل معلومات د پیمنټ په باره کې درکوي. نو دا خورا ډېر مهم ده دا ریپورټ. دا باید تاسو زده کړی وي چې ستا به خپل پیمنټ چېرته چیک کوي، هغه به مونږ دلته چیک کوو پیمنټ کې. دلته مکمل معلومات ستا سره به وي. او بل چې کوم دا پارټنر نیټورک دا د ضروري نه ده. د برینډز چې کوم ده دا چې کله تا سره خپل پرایویټ لیبل وي او برینډز وي، دلته ته خپل د برینډز کوم معلومات دی دلته کتلی شي. نو دلته دا ډېر او بل چې کوم ده هغې اخري چې کوم ده لن، نو دلته دا آنلاین یونیورسټي ده د امازون دی له طرفه. نو که ته غواړې یو چې امازون زده کړې، نو هغه ته دلته هم زده کولی شې که چېرته ته انګلیش زده وي. نو مثال سیلر یونیورسټي چې کله لاړ شي دا د آنلاین یونیورسټي ده د امازون له طرفه. نو که څه ډاوټ لرې او غواړې چې امازون زده کړې، دلته دا آپشن باندې به کلیک وکړې لرن او سیلر یونیورسټي باندې به کلیک وکړې. دلته اوس وګوره تا ته مکمل ټاپکس دلته شته. FBA send to Amazon workflow, introduction to send to Amazon. دلته مکمل معلومات ته send to Amazon step 3 دلته به تا ته مکمل معلومات ښیي. automatic pricing به څنګه کوې، امازون اډورټایزینګ به څنګه کوې، ایډ پروډکټ به څنګه ایډ کوې، دا ټول معلومات به دلته تاسو ته امازون ښایي.
نو که چېرته ته انګلیش زده وي نو دلته ته یې کتلی شي. نو ملګرو په دا ویډیو کې ما تاسو ته وښایل چې مونږ به د امازون ډیشبورډ څنګه استعمالوو او کوم مهم سما چې دی هغه ما تاسو ته وښایل. نو د امازون ډیشبورډ یو ځل بیا تکراروم. د امازون ډیشبورډ کې چې کوم مهم سامان دی هغه دا کیټالوګ کې ایډ پروډکټس دا ډېر مهم ده، او انوینټري کې چې کوم دا مینیج اول انوینټري دا ډېر مهم ده، او بل چې اورډرز د اورډر کې کوم دا مینیج اورډرز دا ډېر مهم ده، او اډورټایزینګ کې کمپین مینیجر ډېر مهم ده، او ریپورټس کې پیمنټ دا ډېر مهم ده. او بل چې کوم دا ملګرو دا لکه ما نه یې ایکسپلین کړی پرفارمنس. نو دا به زه اوس تاسو ته وښیم چې پرفارمنس کې څه مونږ کولی شو. پرفارمنس کې اوس تاسو ګوره اکاونټ هیلث، تا خپل اکاونټ هیلث کتلی شئ چې زما اکاونټ هیلث په کوم ځای کې ده. اوس دا باندې زه کلیک کوم. زما چې اکاونټ هیلث ده کوم ده هغه ګوډ ده، صحیح ده، خو دلته زما اکاونټ چې کوم ده زما ملګري اکاونټ دا ډیاکټیویټ شوی ده. دلته هر څه صحیح دي، 000 دي، خو یو مشکل یې څه کړی دی چې هغه برانډډ پروډکټس یې سیل کړی یا خرڅ کړي دي، نو هغې له وجې اکاونټ یې ډیاکټیویټ شوی ده. نو هر څه سم دي، څه مشکلات نشته. دا وګوره 000. نو دلته تا د خپل اکاونټ هیلث کتلی شئ. او دویم چې کوم د A to Z کرنټ کلیمز دلته ته څه کتلی شئ. دلته ته خپل چې کوم تا باندې کمپلین یا چې کوم شکایت شوی هغه دلته ته کتلی شئ. A to Z مطلب الف نه تر یا پورې دلته ته خپل شکایت کتلی شئ. نو دلته تاسو خپل کلیمز کتلی شئ، ستا باندې کوم کمپلینس یا کلیمز یا شکایت شوی وي. نو ملګرو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو د امازون سیلر ډیشبورډ باره کې. بس خدای دې وکړي چې پوهه شوي وئ. نو که پوهه شوي نه وئ د ویډیو بار وګورئ چې تاسو پوه شئ. یو ځلې ویډیو مه ګورئ، بار یې ګورئ، ځکه په یو ځلې کتو باندې تاسو نه پوهېږئ. نو کله چې تاسو ویډیو بار وګورئ نو په هر څه باندې به پوه شئ. نو که زمونږ د یوټیوب چینل مو تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. په خدای مو سپارم. السلام.